په پاکستان کې لنګدې 2 کلونو راهیسې د پښتون قام د زورونو د دوی د لوټلو او ترور کولو پر وړاندې منظور پښتین او ملګرو یې د دغه هیواد ریاست پر وړاندې مبارزه کوله ترڅو خپل پښتون نسل وژغوري. لبد مرغه منظور پښتین، محسن داول، علي وزیر او ملګرو یې په دې برخه کې ډېرې ربړونې ولیدلې. څو ورځې وړاندې ور بیا کله چې منظور پښتین د پاکستان په یوه لویه غونډه کې د دغه هیواد پر اساسي قانون نیوکه وکړه نو سم لواره نوموړی ونیول شو، خو د هغه آزادولو په پار او د پښتون ژغورنې د تحریک بیا را ژوندي کېدو لپاره په زرګونو خلک راووتل او دغه غږ یې بدرګه کړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غني، پخواني ولسمشر حامد کرزی، د امنیت شورا مخکینی سلاکار محمد حنیف اتمر او ګڼو نور افغان سیاسیونو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین او د هغه د ملګرو په نیولو خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې حکومتونه باید دغه شان حرکتونو ملاتړ وکړي. د ولسمشر غني په وینا زموږ سیمه د افراطیت او ترهګرۍ له دوامداره ګواښ سره مخ ده. حکومتونه باید د بشري حقوقو له فعالو او سولهخواهو مدني حرکتونو څخه ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې د کابل، خوست، کونړ، پکتیا او نور ولایتونو خلکو هم د پښتین ملاتړ وکړ او په خپل لاریونونو کې منظور پښتین د نیول کېدو په غبرګون د پاکستان سفارت مخې ته خیمه ودروله. لاریونوالو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل او ویل تر هغه خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي ترڅو چې منظور پښتین خوش شوی نه وي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیا د ولسمشر غني ټویټري پیغامونه د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. د غرض امرالله صالح لیکلي له منظور پښتین ملاتړ پروژه نه ده بلکې زموږ د وجدان غږ طلبایک دی. په واقعیت کې له هغه ملاتړ زموږ د هویت ځایګی د دولت ملت په نوم څرګندوي. زه هغه نه پیژنم، له هغه سره مې نه دی لیدلی، تر اوسه مو له اخلاقي او رسنیز ملاتړ پرته له هغه سره هیڅ هم نه دی کړي. خو کله چې د نوموړي غوښتنې لولم او اورم احساسوم چې هغه زموږ همسنګر او د مقاومت ملګری دی چې یو کالبوت په وزیرستان کې زیږیدلی. پښتین د ترور او وحشت پر وړاندې زموږ د مدني مبارزې یو بل نوم دی. په افغانستان دننه د پښتنو ځوانانو ترمنځ نیوکه دا کیږي چې منظور د لوی افغانستان غوښتنه کوي خو له پښتنو پرته نور هیڅوک ملاتړ نه لري. دې پوښتنه ته یو هزاره ورور لیکلی کسان که میگوید منظور پشتین یک پشتون پاکستانی است و با ما هیچ ربطی ندارد فراموش میکند که در زادروز گاندی استعمار ستیز میشوند. پشتین برای من گاندی است، گاندی که زبانش را میفهمم، دردی را میفهمد، رنجش را درک میکنم و رنجم را درک میکند. تا زمانی که به ارزش های کنونیش پابند است او رهبر من است، همان طور که شما حق دارید یک عرب و یک افریقایی و یا هندی را ستایش کنید، به من نیز حق بدهید او را بستایم، به قول دوستان برایشان سیمان ببریم.